سرک زندگی. لا ماشومه ومه چې پښه مې ماین کې کډ شو. رښتینې کیسه. مینه او درنښت ګرانو اوریدونکو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو وطنوالو، ما سره مرسته وکړئ ترڅو دغه کانال مخکې لاړ شي. له دې کانال څخه رښتینې کیسې په پښتو او دري خپریږي. نننۍ کیسه د یو افغان د خور د ژوند کیسه ده چې داسې لیکي: زما مستعاره نوم فریما ده. زه لا ماشومه ومه، په کوڅو کې مې لوبې کولې. د خپل د ماشومتوب په نړۍ کې ډوبه ومه. یو ورځ چې زموږ په همسایګي کې واده وه، هغه ورځ زما د ژوند توره ورځ وه. کله چې سهار له خوب څخه پاڅېدمه، مور مې ماته نارې وکړل چې فریما لورې دلته راشه. چې لاړمه، ماته یې ویله: لورې برق نشته، لاړ شه خاله کره دی ګازي اوتو راوړه تر څو ستاسو جامې اوتو کړمه د واده ورځ لپاره. زه لاړمه. کله چې خپل د خاله کور ته نږدې شومه، یو شی زما سترګو ته ورسېده. زما عادت و کله چې لاره کې تلمه، هر شی سره مې لوبې کول. هغه شی لکه توپ غوندې و. هغه لعنتي شي ته زما پام شو. منډې مې وکړه د دیوال خواته. کله چې مې په خپله پښه ووهله، په هوا شومه، نوره پوی نه شومه. کله چې ویښه شومه، شفاخانه کې په کټ باندې پرته ومه او پښه مې د زنګون څخه کټ و. مور مې سر ته مې ناسته وه او ژړلې. شفاخانه ډېر بیروبار و. مریضان ډېر زیات و. هغه وخت کې کابل کې جنګونه و. شفاخانه کې ډاکټران سم رسیدګي نشو کولی مریضانو ته. زما د پښې زخم میکروبي شو د ډاکټرانو د بې پروایۍ څخه. زما د پښې هډوکی تور شو. زه بیا عملیات شومه او دا عملیات کې زما د پښې څخه بیا 10 سانتي کټ شو. زخم مې نه ښه کېدل. زه 2 کاله شفاخانه کې پاتې شومه. شفاخانه کې غټه شومه. زه شفاخانه کې داسې بلده شوې ومه لکه یوه نرسه. نورو مریضانو سره مې مرسته کول. د شفاخانې زموږ د څانګې مشر ما سره ډېر په مهرباني رفتار کول او ډېر ښه مهربان انسان و. کله چې زما پښه ښه شوه، ما ته یې ویله: فریما لورې ته راشه همدلته دې شفاخانه کې کار وکړه. هم به دې پام غلط شي، هم به دې معاش واخلې. مور مې هم قبول کړه او ویل: لورې تا ته ښه ده چې ته کار وکې. ځکه مور مې پوهېده که زه کور ته لاړ شم، کور کې ډېر ژاړم. خو زه شامل کار سومه. په اول کې زما معاش کم و. وروسته د وخت تېرېدو سره زما معاش جګ سو. هغه خارجي مؤسسه و او معاش په ډالر راکوو. ورو ورو زموږ ژوند ښه شو. پلار مې نور کار نه کول.
کور مې واخیسته. پلار ته مې موټر واخیسته. خویندې مې مکتب ته تلې. ما کور کې خپل فامیل سره ډیر مالی مرسته کول. ورور مې چې لا عمر کم و، د 11 کالو و. ما ورته واده وکړه. زه پیغله شوې ومه. الله تعالی ما ته ډیر ښکلی څېره راکړی. قد مې جګ ده، رنګ مې سپین او ډیر ښکلی یم. زما د حمه زوی ما باندې مین شو او راپسې خاصګار راغی، خو زما پلار زه یې ورنه کړمه. وروسته له هغه زما څو همکاران ما پسې جرګه راغی، خو پلار مې نه ورکولمه. مور مې زما پلار ته ویل چې دغه جنۍ پسې ډیر خاصګاران راځي، ورې کړه، ولې داسې کوې؟ پلار مې ویل ښځې فریما چې واده وکړي معاش یې میړه اخلي، ما او تا ته 1 روپۍ هم نه راکوي. ته پوهیږې چې زه کار نشم کولی. خو پلار مې زما د پیسو څخه ګټه پورته کول. زما د ژوند په کیسه کې نه و. پلار مې مریض شو. خپل پلار مې هندوستان ته ولېږه. پلار مې روغ شو او بیرته راغی. بیا مې خپل مور و پلار حج ته ولېږه. مور مې مریضه شوه او د سینې سرطان ونیوله. پاکستان ته مې ولېږه. پاکستان کې عملیات وکړه، 1 سینه یې ترې لرې کړه. مور مې ښه شوه. 8 کاله ښه وه. 8 کاله وروسته بله سینه یې سرطان شو. کله چې هندوستان ته م بوتله، عملیات یې وکړه او سینه یې ترې لرې کړه. خو مګر ډاکټران ویل چې دا ځل مور دې نه ښه کېږي، ځکه ټول وجود یې سرطان نیولی. مور مې وفاته شوه. زه پاتې شومه، پلار مې او 3 خویندې مې پاتې شوې. کله چې زه وظیفې ته تلمه، خویندې مې کور کې یوازې پاتې کېدل. ورېنداره مې زموږ څخه بیل ژوند کوه. د دې لپاره چې زما خویندې یوازې پاتې نشي، پلار ته مې بله ښځه وکړه. کله چې پلار ته مې ښځه وکړه، وروسته له هغې څخه خپل په سوچ کې سومه او ځان سره مې فکر وکړه چې تر کله به مجرد پاتې شمه. زما یو همکار و چې هغه راته تل خپل د مینې اظهار یې کول او راته یې ویل چې زه تا سره مینه لرمه. ګرچې هغه ښځه او اولاد یې هم درلوده، خو ما د هغه په خبرو باندې باور وکړه او د هغه مینه مې ومنل. کله چې ما ورته مثبت جواب ورکړ، هغه زموږ کور ته د جرګې لپاره راغی. کله چې زموږ کور ته راغی، زموږ ټول خپلوان خبره شو چې فریما پسې جرګه راغلی. زما پلار ته یې ویل ورکه فریما چې ځان ته ژوند جوړ کړي. زما پلار هم مجبور شو او بل زما قسمت هم زه یې ورکړمه. زه نامزاده شومه. خو وروسته زما د نامزادي څخه یو شپه زما په پلار باندې د زړه حمله راغی او پلار مې مړ شو. ما واده وکړ، خو زما خاوند هم ما سره غټه دوکه کړې وه. کله چې ما واده وکړ،
زه خبره شوم چې خاوند مې سرطان لري او ما څخه یې پټ کړی و. ما ورباندې ډېرې پیسې ولګولې. هند ته مې ولېږه خو جوړ نه سو ځکه سرطان یې ډېر مخکې تللی و. ټول بدن یې نیولی و. خاوند مې وفات شو. ما خپل خاوند سره یوازې 2 کاله ژوند وکړ. په دې 2 کاله کې امیدواره هم نه شومه. اولاد نه لرمه. اوس یوازې ژوند کومه. خو اوس په هیڅ نارینه باندې اعتماد کولی نشم. او زما د ژوند کیسه. ګرانو اوریدونکو دغه کانال سبسکرایب کړئ ترڅو مخکې لاړ شي. تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.